بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه موږ تاسو کولی شو چې ایم ایس ورډ پروګرام کې یو خط د مثلا دغه ټول متن چې دا ټول یو د خو غواړو په ځینې اپشنو کې موږ تغییر راولو په ځینې ځایونو کې، او دا مثلا دا یو متن چې دا موږ د 50 کسانو ته 10 کسانو ته دا وي د کسانو هغو ته دا موږ ولیږو، خو نو متن نه چینج کېږي، ویسې دغه څو ځایونو کې د چینجز راسي. مثلا ما دغه ته د بیلګې په توګه د انټرویو لیټر اخیستی ده، مثلا دا کمپنۍ ماته یا د شرکت چې دا ماته دغه لیست راکړی ده او ماته وایي چې دغه متن یې ټول یو وي، خو دغه د کس د جاب هغه څه ده جاب آفر پوزیشن چې ده دغه کې ته چینجز ته نه راوله او دغه نیټه کې چینجز راوله، دغه چاته د اپلیکیشن چاته د مثال دغه راجي سي هلته په کوم نیټه دې ورسي، په کوم تاریخ دې ورسي او کوم نمایندګۍ ته دې ورسي، او دغه هلته د کس نوم صرف پکې راوله او دغه هلته ادرس شیان تلیفون نمبر شنو شیان لري. مثلا دغه ماته د اچ آر یا هغه لیست راکړی د منیجر چې دې کې د اپلیکینټ نیمز د ماته دغه کسانو ته هغه وکړه، دغه کسانو ته خبر ورکړه چې انټرویو ته راسي، ادرسونه دا مثال هغه ادرسونه دي، دغه پوزیشن دا ګوره جاب آفر کې مثال اچ آر اسسټنټ ده، فینانس اسسټنټ ده، اچ آر افیسر ده، همدارنګه نور دي. په دغه وختو د مثال دغه نمایندګانو ته ورسي، په دغه نیټې باندې دې ورسي او هلته د کومو کسانو سره دا د موږ دوی انټرویو کوي، کوم کسان دوی انټرویو اخلي دغه کسانو سره دې ورسي، پین کوډ یې څو دی دغو، همدارنګه ته کومې ولایتو ته دې ورسي. دغه موږ ته لیست راکړی دی چې اړتیا ده موږ سره هر وخت کې یو ستونزه راځي، موږ دغه لیست ماته راکړې ده او دغه لیست نام هم هغوی ته وړاندیز کړی چې انټرویو ته راشي. اوس راځم دلته لومړی شی به کوي، لومړی به دغه ډیټ کې چې ده دلته به د نن ورځ تاریخ باندې موږ دا لیږو که نه، نو دې باندې زه ورته یم د اکتوبر د 2025 کال دا به خپله ولیکو. اوس په میل مرج کې اوس راځم چېرته میل مرج ته یا میلینګ ټایپ ورته وایي، دغه په طریقو باندې خو مو وکړله. اوس راځو دغه سټپ بای سټپ میل مرج ویزرډ دې باندې کوو. دا هم تقریبا ما رقم طریقه ده خو لږ توپیر لري هغې سره، ځکه دا سټپ بای سټپ ده. اوس له دلته هم تاسو که وګورئ لیټر د ایمیل میسج د انویلپ د لیبل د دې څخه هم موږ تاسو کولی شو او دې څخه هم موږ کوو مخکې. اوس راځم په دې طریقې سره، نو ورته یم دا هغه خپله لیټر تیار کلیک ده، ورته یم دا چیکه نیکسټ سټارټینګ ډاکومنټ. اوس دلته موږ پوښتنه کوي چې تاسو کوم یو ډاکومنټ اخلئ، یوز د کرنټ ډاکومنټ موجوده ډاکومنټ نه اخلئ، مثلا هغه ده سټارټ فرام ټمپلیټ نه اخلئ او سټارټ فرام ایگزسټینګ ډاکومنټ. ته ما سره ډاکومنټ شته، دغه ډاکومنټ یې ماته راواخله، دا اوکې کومه. نو لږ به شي دلته به خپل فایل وګورئ، دا اکسل فایل چې موږ دا چېرته سیف کړی وو، ما په هغه کې ډیسکټاپ کې سیف کړی وو، ډیټا لیست په نوم باندې. دا اوپن کومه، دا چې کله اوپن کړو دا دلته راځي، بیا به موږ تاسو چې شی وکړو دا به شی کې نیکسټ سلیکټ ریسیپینټ، دا چې کله کلیک کړو بیا ایگزسټینګ ده موجود ده که نه، او دا بیا چیرې کړو نیکسټ رایټ یور لیټر، دا چې کله نیکسټ کړو نو دلته اوس موږ نه پوښتنه کوي چې دغه په کوم شیټ کې ده. زه بیا راځم بیا ما خپل فایل ورته سلیکټ کوم ډیټا لیست او دا اوکې کومه. نو چې کله وکړل دغه موږ چېرته موږ دغه ورک شیټ کې ډېر شیټونه دي، هغه شیټ به وټاکئ. مثلا نور شیټونه نشته ما سره دی، اوس لپاره یو شیټ دا شیټ 1 ورته شیټ 1 هغه که دا اوکې کومه. دا چې کله اوکې کړو اوس موږ د لیست راځي، دغه لیست کې مثلا دغه کولی شئ دې څخه هم تاسو کو ځینې کسانو ته که نه لیږئ دغه باندې کلیک ته یې لرې کوئ، او که ورته هم نه زه ټولو ته لیږم، او که چېرته دلته هم تاسو ورته متوجه شئ فکر وکړئ دغه یو نوم کې سپیلنګ کې ستونزه لري یا نوم مکمل لیکل شوی نه ده، نو دې باندې به کلیک کړئ، دلته بیا به دلته راسئ، دلته چې کلیک هم کړو نو ګوره چې ده ایډیټ چې ده فال کېږي، بیا دې نه کولی شته دا ایډیټ کې دا سوټ کا فلټر او کوم که چېرته فایلونه هم ډېر زیات وي دا کسان دغه څخه کوم کس مثلا لټۍ پکې هغه کس پکې ستا نشته، دا دې څخه پیدا کولی شئ. نو زه دا شی کومه اوکې کومه، ورته نه ټولو ته لیږم او ایډیټ هم صحیح دی، ایډیټ کوم یې نه، لکه موږ ډیټیل باندې مخکې تېر هغه کې موږ درس ولوسته. اوس هم چې کلیک کړو سره راځو دلته او دې څخه هم دغه په ایډیټ ریسیپینټ دغه شیانو کې موږ تاسو دا ایډیټ کولی شو.
لکه دا ګوره ډیټ ریسیپینټ لیست دلته هم ده، دلته هم ده، سټپ بای سټپ کې بیا دلته راځي. اوس ورته وایم دا چې هغه نیکسټ رایټ یور لیټر، دا زه کلیک کوم. اوس د دې څخه موږ هم دلته اډرس بلوک اخیستی شو دلته. ورته وایم نه زه خپله په خپله خوښه باندې مثال یو دانه زه انسرټ کوم، نو چېرته چې کوم دغه مور آیټم باندې کلیک کوم. اول راځم دلته ټو ته درېږم، دلته راځم یو دانه زه خپله کوم، لکه دې ځای څخه موږ سټپ بای سټپ دې ځای څخه کوو او دلته موږ دې ځای څخه کوو. څه شو دې ځای څخه انسرټ مرج فیلډ څخه. اوس د سټپ بای سټپ کې موږ دې ځای څخه کوو. اوس راځم چېرته اپلیکینټ نیم، دا ورته وایم انسرټ کړئ ټو مخه کې، دا چې کوئ کلوز یې کوي. بیا به راسي اډرس ده، اډرس کې به هم د سپیس اول نه ورکو. بیا به راځو مور آیټمس کې، بیا به چې کوم اپلیکینټ اډرس، دا هم انسرټ، بیا دا کلوز کوم. اوس راځم همدغه یو که د کوم پوزیشن ته اپلای کړی دغه ځای به هغه کړي، ځکه د صرف بیا دغه د پوزیشن یې به چینج کېږي. ماته مور آیټمس باندې بیا کلیک کوم، جاب آفر دا انسرټ کوم دلته. کس نه بخیر 2000 غصب دوه ځلې مې انسرټ کړو سپیس. بیا راځم چېرته کوم پوزیشن دغه چا سره دا کنټیکټ وکړي، ریپورټډ پرسن څوک ده، او ټول دغه سلیکټ کړئ. بیا بل ته راسئ مور آیټمس باندې کلیک کړئ. زه ورته وایم هغه ریپورټډ پرسن دا کس دلته ریپورټډ پرسن کسانو نومونه ماته راوله، دا بیا کلوز کوم. ډیټ ان ټایم کومه نیټه دغه کې چې کې نیټه پکې ماته راوله، مور آیټم باندې کلیک کوم، پنسل ډیټ باندې کلیک کوم او دا کلوز. بیا راځم ټایم، په کوم وخت کې دا دې ورسي دغه ته دغه میټینګ ته، دا بیا مور آیټم باندې کلیک کوم، دا ودې پر څه شو ټایم دغه ده وخت انسرټ. همدارنګه وګوره برانچ نیم، کوم برانچ ته دې ورسي، کوم ولایت کې دې ورسي. بیا څرګنده به سلیکټ کړئ، مور آیټم باندې به کلیک کړئ او دلته به برانچ وټاکو ورته او دا به هم انسرټ کړو، دا نو کلوز کړو. اوس موږ تاسو دلته کې ګورو چې دې کې کوم فیلډ باندې کار سوی ده، ماته هایلایټ یې کړي. دغه ځای کې ماته څه ستونزه ښکاري، خو زه بیا وګورو. دا هایلایټ یې کړه ماته، ګوره ټول یې ماته هایلایټ کړل چې دغه ځایونو کې فیلډ استعمال شوی ده. زه ورته هم دغه یو دانه بولډ کوم چې کسان ورته متوجه سي. داسې سلیکټ کوم، راځم هم مینو هم ټیپ ته، هم ټیپ کې دا چې کوم بولډ کوم رنګ هر شی ورکولی سئ. دا رقم ته دې ته هم زه راځم دا رقم سلیکټ کوم، دا هم بولډ کوم. دا رقم د جاب آفر، دا هم دا رقم د سلیکټ کوم او دا به هم چې کو بولډ به کو. ریپورټډ پرسن، دا هم دا رقم ته ورته موږ ته هایلایټ دغه ګټه لري چې موږ ته دا فیلډ ټول موږ ته کوي، هایلایټ کوي چې دغه ځایونه کې وره فیلډ استعمال شوی ده. چې موږ تاسو په اسانۍ سره یې کې چینجز رنګ شیان پر پکې راوستلی شو. داسې ورته وایم دغه ټایم کې هم دا هم بولډ که او برانچ هم برانچ پروینس هر شی تاسو پکې استعمال، دا ګوره ټول بولډ کړل. اوس راځم بیل ته میلینګ ټیپ ته، دلته ګوره که چېرته دغه پریویو باندې کلیک کړو، ګوره څه شی سو، ګوره ټور حالاته ده، چېرته ده اډرس یې چېرته لوګر پل علم ده، کوم پوزیشن ده دا اپلای کړی ده، موږ انټرویو ته اوس راغواړو، ایچ آر منیجر ده. ریپورټډ پرسن څو ده، کوثر الاکوزی ده او په کوم ګوره کومه نیټې باندې دې راسي، دغه ګوره د اپریل په 6 2015 باندې ټایم په دغه ټایم باندې راشي او کوم چې ده کوم ولایت ته کونړ ولایت ته. دا رقم ته دغه کې ټایم ولې سره راغلی ده، زه د پریویو هغه کمه همدا رقم ده. موږ تاسو کولی شو نور ګوره دغه باندې چیک کړو، مثلا بیا یو بل ګورو. دا ګوره څو سره ګوچې کې ګوره دا د کس نوم ګوره چینج یې موږ ته، د اډرس یې چینج یې ګوره، پوزیشن یې چینج سو، احمد یار ستانک ځای سو، ګوره ریپورټډ پرسن سو، ډیټ ان ټایم شو او برانچ سو. دغه برانچ ته بل کس ګوره ګورو، بل کس ګوره ولی ده،
ګوره دا کابل بګرامۍ د فاینانس اسسټنټ ده، دا ګوره عمر ته دې ورسي، په دغه تاریخ باندې ورسي، دغه وخت باندې دې او دغه برانچ ته دې ورسي. دا رقم نور هم ضروره ده هر څومره کسان وي مثال راځي. اوس دا دا خو دلته موږ ته یو رقم ښکارېږي. زه اوس راځم دلته فینش ان مارچ ده، دې کې ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ ده او پرنټ او ایمیل هم د دې ایمیل هم کولی شو ورته که دې دا پرنټ وکړو نو دا ډایرکټ دا شی کې پرنټ کېږي. اوس که چیرې موږ تاسو مثال دی راځم چې ته ایډیټ انډیویجوال زه دا وروسته کوم، اوس لپاره ماته سیف کا دا چې کومه وروسته مثال بیا پرنټ کومه. دا ګوره آل ټول پرنټ کې کرنټ موجوده هغه کې او که نه څو دانې کې مثال 10 15 شپږ دانې کې هغه ودیز نمبر تعداد ورته ولیکي دی نه پورې ورته نه ټول ماته راکړه. دا زه شی کومه اوکې کومه. اوس ګوره دلته ګوره دا یو پیج وکنه، اوس دا موږ سره څو کسان اول 9 که 10 کسان اول، نو دلته به موږ ته شی کېږي 9 پیجه باندې هر یو کس ګوره بیل نوم راځي. لس ګوره 10 پیجه سو. اوس دا رقم ګوره دا اولنی سو ولی سو، دا رقم دا ګوره دا رقم ته نور غم راځي. او دا تاسو کولی شئ چې سیف هم کوئ بل وخت لپاره پی ډي اف ته اړئ پی ډي اف ته واړوه پی ډي اف ته نه اړئ مثال زه ورته ګوره ډاکومنټ فایل کې سیف کې ورته نه ماته پی ډي اف ته واړوه. एक सुबह चेंजेस रन वाली नचियो था डेस्कटॉप की सेव करा था. دا چې د کی دا بلر سي ډیسکټاپ کې موږ ته به شي سي سیف سي، نو چې کله دا ډیسکټاپ کې سیف سو بیا دا موږ تاسو کولی شو چې هر وخت یې راواره کوم خلاصې کوم مثال پرنټ کړو او دغه کسانو ته یې ولیږو په دغه ادرسو باندې چې دغه ځایونه دغه تاریخو باندې تاسو راسئ انټرویو ورکئ. نو دا ګوره لږ موږ ته چې کېږي هغه پی ډي اف فایل چې ده دلته موږ ته خلاصېږي. ګورئ دا ټول ګوره موږ ته هر یو پیج بیل ده. نو دې طریقې تاسو کولی شئ رقم په رقم لیټر یې جوړې کړئ، صرف ځینو ځایانو کې تغییرات راولئ. نور په لوی الله پاک نه سپارم، موږ سره اوسېږئ.